الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله رواه ابو داود. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې تی یو پر بل باندې لعنت مه وایست، یو پر بل لعنت مه اچوئ. خو افسوس زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ یو پر بل باندې د لعنت ویلو څه منع کړي یو، خو چې نن په مسلمانانو کې دغه مرض څومره عام دی هیڅ ګناه هم نه بولي، لکه د یو ثواب کار چې هر ځای ووینې چا یو شی شیر کړي لعنت 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 لعنت، حالانکه معزز خلک به وي د ټول طرفه سره لعنت لعنت لعنت. دومره فکر سوچ هم د چا سره نه دی ورسره چې دا لعنت لیکل خو په الفاظو کې ډیر کم دی، پر خوله ویل خو ډیر کم دی، لیکن په دې ویلو سره د قرآن خلاف ورزي راځي، د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو خلاف ورزي راځي، او د قیامت په ورځ به د هر لیکنې د هر لفظ چې موږ د لعنت ته بار بار ویلی دی د دې هر لفظ پوښتنه به راسه کېږي، د هر بار د لیکلو پوښتنه به راسه کېږي. ستا په ذهن کې خو تا یو لعنت په کومنټ کې په فیسبوک یا په واتساپ په یو ځای کې ولیکي، ستا د ذهنه څه ووتي، لیکن د کرامن کاتبین د کتابونو څه نه دی وتلی، د دې هر توري سزا به په دنیا او په آخرت په دواړه کې خوري. نو دا معمولي الفاظ نه دي، باید هر مسلمان ځان د دې څخه وساتي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.